اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت 14مه برخه. په تیره برخه کې مو د هغو صحابه کرامو بیان کوي چې هغو ته د اسلام په لار کې ډیر تکلیفونه رسیدلی ول. بل هغه څوک چې ډیر عذابونه ورکول سوي دي ابو فکیه رضی الله تعالی عنه دی چې نوم یې افلح و، او دا صحابي د بني عبدالدار مریی و. نو دا کفارو به داسې عذابونه ورکول چې د ده پښې به یې په رسۍ ور وتړلې او پر ډبرینه مځکه به یې کشوی. او بل هغه څوک چې د اسلام او د ایمان په لارې کې ډیر وهل او ټکول یې زغملی دي خباب ابن عرت رضی الله عنه دی چې د ام انمار بنت سباع الخزاعي مریی و. مشرکانو به ده ته د ډیرو سختو عذابو خوند ورڅکوي. خباب رضی الله عنه به یې تر ویښتانو نیولی و او کشوی به یې. غاړه به یې ډیره سخته ور وپیچله. څو وارې یې په داسې ډبرو پرې ایستلی دی چې پر هغو به یې اور بل کړی و، او بیا به یې پر ده یو لو ډبره هم کښېښوله چې د هغو ګرمو ډبرو څخه شور ونه خوري. خباب ابن عرت رضی الله عنه به پر سره ریګ باندې به یې لڅ پڅ پر ایستی او بیا به یې سربیره ډبرې هم پر واچولې چې هغه ډبرې به داسې سرې وې لکه اور. په دغو ګرمو سو او سرو سو ډبرو به پرې ایستلی و او بیا به یې کشوی. د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک د خلافت په وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه او نور صحابه کرام ناست و. خباب رضی الله عنه هم حاضر و. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک پوښتنه وکول، ولیا خباب په هغو عذابو کې چې پر تا تیر سوي دي کم عذاب ډیر سخت و؟ خباب رضی الله عنه مبارک وویل، ای امیر المؤمنینه، د دغه په مثل مې بل عذاب نه دی لیدلی. او بیا یې شا یا ملا لڅکله. حاضرین ورته ګوري چې په ملا کې یو لوی تور کډی دی او یا یې لو توره واله تېره سوې ده چې د اوږو څخه نیولې بیا د اوږې تر پایه پورې او د ملا تر اخره پورې. د خباب رضی الله عنه په ملا کې توره سوځل سوې یو واله ده. حضرت عمر رضی الله عنه په تعجب سو. ملا کیندل سوې ده او سوځل سوې ده. ول والله دا څنګه عجیب او غریب زخم دی، دا رقم زخم نه دی لیدلی. دا یې څه در وکړل چې دغه زخم در پکښې جوړ سو؟ خباب رضی الله عنه مبارک وویل، یا امیر المؤمنینه، کفارو پر ډبرو باندې اور بل کوي او په دغه اور کې یې نورې ډبرې هم کښېښولې څو دغه ډبرې تکې سرې سوې، داسې وګرځېدلې لکه اور. او بیا یې زما څخه کالي وکښل او تر پښو یې ونیولم، پر دغو ډبرو یې پرېیستم او بیا یې پر کشولم. د هغو ډبرو اثر دغه دی چې اوس یې ته وینې. پس له هغه څه چې خباب رضی الله عنه مبارک ته د کفارو د لاسه څخه دغه عذابونه ور ورسېدل، نو دا ټول د اسلام د راوړلو سزا وه چې ده ته ورکول کېدل. خباب رضی الله عنه وایي، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او د ډیره درده یې ژړل. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریف تر پوښو لاندې یا د کعبې شریف د دیواله سره وسایې ته ناست و. خباب رضی الله عنه ورته کښېنستی او ورته ویې ویل، یا رسول الله، قریشو ډیر عذاب راکوي او ډیرې ازار راکوي. خپله ملا یې رسول صلی الله علیه وسلم ته وښکاره کړه چې دغه مې حال دی او دغه رقم چلن یې راسره وکړ. تر دغه نو زیات عذاب څونه وي؟ آیا ته د الله څخه دعا نه غواړې؟ آیا ته د الله څخه زموږ نصرت نه طلبوې؟ د خباب رضی الله عنه مقصد دا دی چې د مسلمانانو ډیر زر نصرت وسي او بری په نصیب سي او له دغو عذابو څخه خلاص سي. خو رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل، یا خباب، هغه کسان چې تر تاسې د مخه ول یو مسلمان به یې راوستی او غار به یې وکیندئ، په دغه غار کې به یې دغه مسلمان ودروئ او غار به یې د خاورو څخه ډک کړئ. بیا به یې د اوسپنې اره راوړل او د مسلمان پر سر به یې ورکښېښوله. پر منځ باندې به یې اره کوي چې 2 حصې به سو. بل مسلمان به یې راوستی، د اوسپنې تیرې ژمنځې به یې ورته ونیولې، د دغه نفر غوښې او رګونه به یې ورژمنځول. بیا هم دغو عذابو هغه خلک د دینه څخه نه اړول. یا خباب، والله زما دی قسم په الله یې چې دغه دین به خامخا الله پوره کوي او دا به کامیابه کېږي، تر داسې اندازې چې یو نفر به د حضر الموت څخه تر صنعا پورې
یوازې دي او بې له الله به د بل هیڅ چا څخه نه بیریږي. صنعا او حضرموت په یمن کې د 2 ښارونو نومان دي. مګر تاسې تلوار کوئ، نصر او مرسته او کامیابي راتلونکی دی، مګر د ازارو د قبلېدلو څخه چاره نسته. دا امتحان دی، صبر غواړي، باید صبر وکړه. دا هغه امتحان دی چې مجاهد و منافق سره جلا کوي او خامخا باید صابر د بې صبره څخه جلا سي او خلک بې له الهي امتحانه نه پیژندل کیږي. لکه ودې ته چې په سورة العنکبوت 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله اشاره کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یعنی خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې فقط دونه ووایي موږ ایمان راوړی دی او دوی به امتحان نه کړل سي. د دې آیت شریف مقصد هم دا دی چې خلک دې دا ګمان نه کوي چې فقط دونه ووایي چې موږ مسلمانان یو، بس پر دغه به پرېښول سي او امتحان به نه پکېږي، بلکې د هر مسلمان د اسلام او د مسلمانۍ د معلومولو دپاره د امتحان او د ازمایښت ضرورت شته. د ایمان دعوه خو اسانه ده او هر څوک یې دا دعوه کولی سي. هر څوک چې د ایمان دعوه وکړي هغه باید چې و ابتلا او امتحان ته هم ځان تیار کړي، ځکه امتحان دی چې صادق او کاذب سره جلا کوي او دغسې امتحانونه چې پر خلکو باندې راځي په هغه کې منافق چې واقعي مسلمان نه دی او هغه واقعي صادق مسلمان دا سره جلا کیږي. بل هغه څوک چې ډیر عذاب ورکول سوی دی هغه زنیره رضی الله تعالی عنها ده. دون عذاب ورکول څو چې د سترګو دید یې د لاسه ورکړي، یعنې ړنده سوه. کفارو به ویل چې لات او عزا بوتانو ړنده که، څنګه چې دې لات او عزات پرېښوئ او دا د هغو څخه منکره وه، عبادت یې نه کوئ، نو هغو ړنده که. مګر الله جل جلاله د دې د سترګو لیدل بیرته ورکړه، سترګې یې بنا سوې، چې دا هم یوه د الله جل جلاله د هغه قدرت د نښانو څخه ده او کفار یې وشرمول. د هغو کسانو څخه چې ډېر عذابونه ورکول سوي دي یوه ښځه وه چې نوم یې نهدیه و او یوه لور یې هم درلوده. دوی دواړو ایمان راوړی و او د دوی مالکه یو ښځه وه چې دوی ته یې عذابونه ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورلی ولې عذاب ورکوې؟ هغه مالکه د دې مینځي هغې ورته وویل والله دوی بې له تا بل چا د دې لارې څه نه دي اړولي، تا دوی بې لاره کړي، قسم په الله هیڅ کله بې پرې نږده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورته وویل قسم مه یادوه. ښځې وویل نو یې راڅخه رانیسه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دواړې رانیولې او آزاد یې کړې. او په مسلمانانو کې دغه طریقه شروع شوه چې قوي او غني مسلمانان به په مسلمانانو مریانو او په مسلمانانو ښځو پسې د هغو د مالکانو طرف ته ورتلل او بیا به هغه زندانیول او بیا به آزادول. خاصتا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا کار و چې هر چیرې به ضعیف او مظلوم مسلمان مریه یا مسلمان مینځه ولیده هغه به یې رانیول او آزاده به یې کړه، څو چې 7 یا 8 نفره یې آزاد کړل. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک پلار چې ابو قحافه نومېدی، اصلي نوم یې عثمان و. هغه ورته وویل ولزویه ته پر دغه دین یې او مریان آزادوې، که قوي نفر آزاد کړې نو مرسته به دې وکړي، د ضعیفه د آزادولو څه فایده ده؟ هغه په خپله ضعیفه دی نو تا ته څه فایده نشي رسولی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورته وویل پلاره زه دوی د دې دپاره نه آزادوم چې زما مرسته او کومک وکړي، بلکې زه د الله د رضا دپاره آزادوم. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک په باره کې د سورة اللیل دغه آیاتونه نازل شول چې رب جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذي یؤتی ماله یتزکا، یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې دپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي. وما لأحد عنده من نعمة تجزا، او د ده سره یا پر ده باندې د هیڅ چا هیڅ نعمت او هیڅ احسان نه وي چې دی د هغه بدله او عوض ورکړي. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، بې د خپل رب د رضا څخه، بې د خپل اعلی او لوړ رب د رضا د غوښتلو څخه بل مقصد نه لري. دغه د ده ورکول خاص د الله د رضا د طلب دپاره وي. ولسوف یرضا، او ژر دی چې خامخا به دی د الله د طرفه راضي کړل سي. نو دغه آیاتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې نازل سوي دي، دا چې د دغه ضعیفه مینځي او مریان فقط د هغو د ضعف او د مظلومیت په سبب د الله د رضا دپاره آزادول
او خپل هیڅ مقصد او غرض نه درلودی، نو الله جل جلاله فرمایي چې ډیر ژر به دی د الله د طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقاء راځي سي. خدا آیاتو مضمون عام دی که نن ورځ هم یو څوک بې له خپل شخصي مقصده د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرف کړي، هغه څوک د مطمئن اوسي چې الله خامخا هغه په جنت سره راضي کوي. د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله د رضا دپاره کوي، د هغه تر شا خپله فایده د نه یې سنجولې، الله جل جلاله به په آخرت کې راضي کوي. محترم اوریدونکو، د زړو مالک الله دی او د انسان د زړه په هر حال خبر دی. موږ باید په خپلو عملو کې د صدق او اخلاص څخه کار واخلو. د دین په کارو کې باید دنیوي ګټې او فایدې، ریا او ځان ښکاره کول په نظر کې ونه نیسو، او دا د دې دپاره چې هغه ښه عمل چې موږ کړی وي هغه مضایع او عبث نسي. د خیر هر کار مو باید د الله د رضا دپاره وي، د نامه دپاره یا د سیالیو دپاره یا د ځان د ښکاره کولو دپاره باید څه نه وي. د هغو د مسلمانانو د جملې څخه چې د اسلام په سبب وهل سوي او ازار سوي دي، یو هم د بني مؤمل یو منځه وه، او دې ته چې عذاب ورکوئ حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه مبارک عذاب ورکوئ. دا حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې هغه وخت نو مسلمان سوی، دغه کار یې په خپله خوښه او د ثواب دپاره کوئ، ځکه نه دی د دې منځي مالک او نه دا د ده د قوم څخه وه. کله چې به عمر رضی الله عنه د خپلو کارو څخه فارغ سو، نو به ورلی او دې ته به وهل او عذابونه ورکول. دا به په صبر و، تر هغو به دا وهله چې دا قوي او جبار عمر به ستړی سو، او بیا به ورته وویل چې زه عذر غواړم چې ستا وهل راڅخه پاته سو، او په دې سبب مې پرېښول چې زه ستړی سوم، که نه دا مې خوښه وه چې نور مې هم وهلی وای. هغې مسلمانې منځې به ورته وویل دا هم د الله کار دی چې ته ستړی کړې. نو په دغه ورځ به یې پرېښوله او سبا به بیا د وهلو دپاره ورلی او وهله به. حضرت عمر رضی الله عنه د مسلمانانو هغه ډېر شدید دشمن و چې په ټولو قریشو کې د مسلمانانو ډېر سخت او شدید دشمن یو دغه حضرت عمر رضی الله عنه او بل ابو جهل ابن هشام، او دغه منځ هم ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک رانیول او آزاد یې کړ. مشرکانو به ځینې اصحاب کرام د اوښ یا د غوایي په پوست کې وپیچل، او بیا به د غرمې په شدیده ګرمي کې پر سره ریګ باندې واچول، او په ځینو به د اوسپنې زغرې واغوستلې، او بیا به د دې دپاره پر تودو ډبرو پرېښول او پرېایستل چې بدنونه یې داغ سي. هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې عذابونه ورکول سوي دي ډېر زیات دي، او د دوی قصې هم زړه دردونکي دي. قریش چې به د هر چا په اسلام خبر سول، هغه به یې د مسلمانېدو څخه منع کوئ او عذابونه به ورکول. دا خو درته معلومه ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسلام د راوړلو د اولې ورځې څخه و اسلام ته په دعوت باندې شروع وکول، او همیشه به د اسلام اظهار کوئ او اسلام ته به دعوت کوئ، مګر قریشو له دې کار څخه دی منع کوئ. قریشو هېڅوک نه پرېښوی چې اسلام ته دعوت او بلنه وکړي، خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عزم او ټینګ قصد کړی و چې همیشه به د الله د دین دپاره او د اسلام دپاره بلنه کوم، په هره وایسته سره چې وي اسلام باید نشر او ښکاره سي. نو یوه ورځ د کعبې شریفې سره په لوړ اواز ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قرآن مجید په ویلو باندې شروع وکول، او وایي قریشو بیا د ده په وهلو شروع وکړ، ډېر سخت او شدید وهل یې ورکړل، سره د دې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قریشو د اشرافو څخه هم و، خو قریشو صبر نه ورته وکړي او دونه یې ووهئ چې وینې پر وبهېدلې، له سره یې پر مخ او شا باندې دونه وینې وبهېدلې چې مخ یې د څټ څخه نه معلومېدی. چا چې به ورته کتل نه پوهېدی چې دا یې مخ دی او که څټ. بل هغه څوک چې د اسلام او د دعوت د اظهار په کار کې ډېر تکلیف ورکول سوی دی، هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک دی. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ډېر ضعیف او ډنګر او کوچنی سړی و، دونه ډنګر و چې خلکو به د ده پر ډنګرتیا او نریو پښو باندې خندل. د ده تر ډنګرتیا پر یو کیسه ده چې دا کیسه بیا وروسته په مدینه شریف کې پیښه سوله. عبدالله بن مسعود صاحب یو وخت د خورما درختې ته وختئ، رسول صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام هم ناست ول. د ختلو په وخت کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک د پښو پنډۍ ښکاره سوې. اصحاب کرامو چې د ده دغه وچې او نرۍ پنډۍ ولیدې ویې خندل. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمیل آیا تاسې د عبدالله پر ډنګرتیا باندې خاندئ؟ په والله د ابن مسعود پښې په ترازو کې د احد تر غره درنې دي. دا د ابن مسعود صاحب مبارک مقام.
تر دغه کوچني او ډنګر او ضعیفه عبدالله بن مسعود ډېر کسان دونې ډنګروالی چې د عبدالله بن مسعود و چا لیدلی نه دي نو دی ډېر ضعیف و خو په دې ضعیف حالت کې هم اسلام اعلانوي یوه ورځ د کعبې شریف سره سورت رحمان په لوړ اواز سره وایي قریش پر راټول سول او د ده په وهلو یې شروع وکړه دی قرآن مجید وایي او قریش یې وهي ورته وایي چپ سه او بس ته نور مه وایه مګر عبدالله بن مسعود صاحب بیا هم د دغه وهلو او ټکولو په دوام کې بیا هم قرآن شریف نه پرېږدي او وایي څو چې سورت رحمان یې پوره کړي او هغو ډېر وهل ورکړل بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورغلی رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل دا دې په ځان څه وکوئ ده ویل یا رسول الله که دې خوښ ای سبا به بیا ورسه دا د صحابه کرامو وزړو ته د ایمان ننوتلو چې څونه قوي ایمان یې په زړو کې دي او دا یې هغه د ایمان جوش او جذبه وه چې په هر حال کې اسلام ښکاره کوئ او اسلام ته دعوت کوئ هر څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم او د ده د اصحاب کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دغه قسم عذابونه او شدید تکالیف واوري د هغه سره دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې رسول صلی الله علیه وسلم او د ده ملګرو ته دغه عذابونه او ازارونه ولې ورکول کېدل حال دا چې دوی پر حق هم ول او الله ولې دوی د دغو عذابو څخه نه ساتل حال دا چې دوی د الله لښکر او په دوی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موجود او دوی د الله د دین د تبلیغ دپاره دا کارونه کول دین ته دعوت کوئ او خپل رب جل جلاله او د هغه د دین د لوړولو دپاره جهاد کوئ نو د هغه په جواب کې باید چې داسې ووایو چې په دنیا کې د انسان اول صفت دا دی چې دی باید چې مکلف ځان وبولي یعنې د الله د طرفه په ځینو کارو سره دی امر کړل سوی دی د ده څخه غوښتل کیږي چې داسې شیان تحمل کړي او ویې زغمي چې په هغو کې مشقت او زحمت وي نو اسلام ته دعوت او فی سبیل الله جهاد د دغه مکلفیت تر ټولو مهم جز دی او دا چې موږ وایو موږ د الله بندګان یو د دغې بندګۍ سره لازمه او تړلې او حتمي او ضروري خبره دا ده چې موږ به دغه الهي مکلفیت منو ځکه که موږ پر غاړه باندې الهي اوامر او مکلفتونه نه واخو بیا نو بندګي او عبودیت څه معنا لري د الله جل جلاله دپاره د انسان بندګي او عبودیت د الله د اولوهیت د ضروریاتو څخه یو ضروري کار دی که موږ په خپلو ځانو کې عبودیت حس نه کړو نو پر الله مو ایمان څه معنا نه لري د دغو ټولو ذکر سوو خبرو مقصد او معنا دا سوه کله چې یو انسان مؤمن سو هغه باید خپل ځان عبد او بنده وبولي کله چې بې عبد او بنده سو هغه باید خپل ځان په یو شي سره مکلف وبولي او کله چې مکلف سو نو د مکلفیت سره د مشکلاتو تحمل او د نفسي خواهشاتو سره جهاد او مقابله کول تړلې او ضروري ده نو تر دغه مقصد دپاره د دې مقصد دپاره په دې دنیا کې د الله جل جلاله پر بندګانو د دوو کارو عملي کول واجب او ضروري دي اول د اسلامي دین ټینګول او د واقعي اسلامي ټولنې جوړول دویم د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره د سختیو او د مشکلاتو او د خطرو قبلول دي حتی د دغه مقصد د پوره کولو دپاره د مال او د سر شندل هم ضروري دي الله جل جلاله موږ په ایمان سره مکلف کړي او د ایمان تر څنګ یې موږ د هغو مشکلاتو د زغملو او د هغو د تحمل باندې مکلف کړي چې موږ د دغه ایمان و مقصد ته ورسیږو که څه هم دغه تکالیف او مشکلات ډیر خطرناکه او درانه وي که د الله جل جلاله اراده وای پس له ایمانه د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره لارې چارې هم اسانه کولی مګر الله جل جلاله په یو پله اساني و انسان ته نه ده جوړه کړې په داسې کېدلو کې و الله جل جلاله ته په علم ظاهري سره دا نه معلومیږي چې کم انسان په صادق سره مؤمن دی او کم انسان د الله جل جلاله سره په نفاق او په منافقت باندې ژوند او ګزاره کوي نو د دې دپاره د امتحانات او مشکلات پر مسلمانانو باندې راځي چې په دوی کې هغه مؤمن او منافق سره جلا سي صادق او کاذب سره جلا سي چې دا امتحانان د یو ترازو غوندې مثال لري چې په دې ترازو سره هغه ښه او بد سره جلا کیږي خو دا شان چې دا د اسلام په دین کې او د دین په لاره کې تکالیف پیښیږي دا د تاریخ د شروع څخه په کون کې د اله جل جلاله یو قانون دی او الهي طریقه ده چې دا شان الله جل جلاله
د وخته پر مسلمانانو راولي. خاص کر دا درې شیان د وخته په قانون کې لیکل سوي دي. اول د الله دپاره د انسان د بندګي او د عبودیت لازموالی، لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما انسانان او پیرانان خاص د عبادت لپاره پیدا کړي. نو په انسان کې دا خبره ضروری ده چې سړی په خپل ځان کې عبودیت او بندګي محسوسه کړي. دویم د عبودیت سره مکلفیت تړلی دی، یعنی کله چې بنده شوې نو په یو څه سره مکلف هم یې. هیڅ نارینه او ښځه نسته چې دوی دې د بلوغ سن ته ورسیږي او د الله د طرفه دې مکلف نه وي، چې هغه مکلفیت یې دا دی اول به خپل ځان په خپل ځان کې اسلامي قوانین عملي کوي او بیا به د اسلامي ټولنې د جوړولو کوشش کوي او دغه هدف ته د رسیدلو او د دې هدف ته حاصلولو په لارې کې به ډېر تکالیف او ازارونه قبلوي تر څو چې د مکلفیت معنا ښکاره او موجوده سي. دریم د صادق او د کاذب ښکاره کېدل او معلومېدل. که خلک یوازې پر داسې حال پرېښول سي چې فقط په ژبه سره د اسلام او د الله د محبت دعوه کوي، نو صادق او کاذب سره یو شی وي. مګر یا امتحان او ابتلا هغه ترازو دی چې صادق او کاذب سره جلا کوي، لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورة عنکبوت په اول آیاتو کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یعنی آیا خلک دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې فقط په خوله سره ووایي چې موږ مؤمنان یو او ایمان مو راوړی دی، او دوی به امتحان نه کړل سي او خامخا هغه کسان چې تر دوی مخکې تیر سوي دي هغه موږ امتحان کړي دي، او خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې هغه صادق دي او خامخا به هغه کسان معلوم کړي چې هغه دروغجنان دي. همدارنګه الله جل جلاله د سورة آل عمران په 142 نمبر آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا تاسې دا ګمان کوئ چې جنت ته به ننوځئ، حال دا چې الله به ستاسې څخه هغه کسان نه وي معلوم کړي چې جهاد یې کړی دي، او هغه کسان نه وي معلوم کړي چې پر سختیو او پر مشکلاتو یې صبر کړی دی. هیڅ کله داسې نشي کېدلی، بلکې الله جل جلاله په علم ظاهري سره صادق او کاذب سره جلا کوي، مجاهد او تښتېدونکی سره جلا کوي. لوړو درجو او نعمتو ته هغه کسان رسېدلی سي چې د الله په لار کې هر قسم ستړیا او تکالیف قبول کړي، د ځان او مال د قربانولو دپاره همیشه تیار او آماده وي. دا د بندگانو دپاره الهي قانون دی، او په الهي قانون کې حتی انبیا علیهم الصلاة والسلام او صدیقین هم داخل دي، او د هغو دپاره هم دا قانون تغییر نه خوري، لکه د سورة فتح په 23 نمبر آیت کې فرمایي ولن تجد لسنة الله تبدیلا. نو د همدې مقصد دپاره رسول صلی الله علیه وسلم او تر رسول صلی الله علیه وسلم د مخه ټول انبیا ازار سوي دي او زهیر سوي دي، او د همدغه مقصد دپاره رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام هم زهیر سوي دي، تر داسې اندازې چې ځینې تر عذابو لاندې شهیدان سوي دي او ځینې ړانده سوي دي، سره د دې چې دوی د الله جل جلاله په حضور کې ډیر د فضیلت او د لوړ مقام خاوندان ول. نو د دې معلوماتو په نتیجه کې دا معلومه شوه چې دغه عذابونه او ازارونه، تکالیف او مشقات هغه طبیعي لاره ده چې الله جل جلاله د مسلمانانو او د د مقصد په منځ کې ورته ایښی دی. یعنی مسلمانان خپل مقصد ته په هغه اندازه ورنږدې کیږي کم چې دوی په هغه اندازه په دغه لار کې تکلیفونه او زحمتونه ویني او په دغه لار کې شهیدان ورکوي. نو ځکه که مسلمانان د دین او اسلام په لار کې تکلیفونه او زحمتونه وویني، بند یا شهادتونه وویني، دوی ته دا نه ښایي چې ناامیده سي، بلکې برعکس دا هغه کار دی چې د دغه دین د طبیعت سره برابر او موافق دی. دا هغه لار ده چې دوی هغه د دوی مقصد ته رسوي. یعنی که مسلمانانو د الله جل جلاله د اوامرو د اطاعت په لار کې د اسلامي ټولنې د جوړولو په لار کې هر څونه تکلیفونه او ضررونه ولیدل، دوی باید یو او بل ته د نصرت زیری ورکړي، ځکه دوی په دغو قربانیو بری او نصرت ته ورنږدې کیږي،
او دغه خبره د دې خبرې دپاره دلیل د خباب ابن عرت رضی الله عنه په قصه کې واضحه او روښانه ښکاره کیږي. کله چې خباب ابن عرت رضی الله عنه د ډیرو عذابو تر لیدلو وروسته هغه چې د بدن ډیره حصه یې په سرو او تودو ډبرو ورداغ کړل سوله یا ور اوتو کړل سوله، رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورغلی او بیا یې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته ویل چې یا رسول الله زموږ دپاره نصرت وغواړه چې الله نصرت نازل کړي. نو نبی علیه الصلاة وسلام مبارک ورته وویل چې دا عذابونه ضروري دي او حتمي دي، په دې کې بې صبره بل شی نه دی پاته، خامخا به صبر کوئ، بې له صبره تر دې مرحلې تاسې نسئ تېرېدلی. نو صبر چې دی هغه شی دی د مسلمان دپاره چې سړی و نصرت ته رسوي او سړی و کامیابیو ته رسوي. لکه الله جل جلاله چې و دې مشکلاتو ته په سورة توبه 111 نمبر آیت کې هم اشاره کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني بشك الله جل جلاله د مؤمنانو څخه د دوی ځانونه او د دوی مالونه رانیولي دي. په چی شی رانیولي دي؟ چې دوی لره به جنت وي. مسلمانان د الله په لار کې جنګونه کوي، تکلیفونه او زحمتونه زغمي. نو کله مسلمانان کفار وژني او کله بیا کفار مسلمانان شهیدانوي، خو مګر د دې ټولو مشکلاتو زغمل خامخا ضروري دي. خو د دې په عوض کې الله جل جلاله د مسلمانانو سره د جنت وعده کړې ده. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي، زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکې برخه کې واورئ ان شاء الله تعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.